د اورمچي تر خبرو وروسته د باروتو بوی او د اسلام آباد نوی خبرداري د افغانستان له لارې د هر ډول احتمالي برید په غبرګون کې پاکستان د سخت پوځي اپریشن او نوي برید ګواښ وکړ. که څه هم د سولې دروازې لا هم خلاصې بلل کیږي، خو د ډیورن پر کرښه د لنډمهاله اوربند پای ته رسیدو سیمه له یو نوي حساس پړاو سره مخ کړې ده. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت خبر ورکړی چې د چین په اورمچي ښار کې د سولې له خبرو وروسته رسمي اوربند پای ته رسیدلی، خو له افغانستان سره نښتې نه دي شوې. اسلام آباد ټینګار کړی چې د هر ډول برید په ترڅ کې به پوځي اپریشن له نوي شدت سره بیا پیل شي. طاهر اندرابي ویلي چې د سولې لپاره د اړیکو دروازې لا هم خلاصې دي او د اورمچي له خبرو وروسته د تعقیبي اقداماتو بهیر روان دی. هغه ویلي، هو د اورمچي څو ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې دي، زموږ پلاوی بیرته راستون شوی او اوس د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څنګه د دغو ناستو د تعقیب پر چارو کار کوي. د راپورونو له مخې د اختر په درشل کې پاکستان د سعودي عربستان، قطر او ترکیې په غوښتنه په افغانستان کې د اپریشن په ترڅ کې لنډمهاله اوربند اعلان کړی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.